سترګې مې کار نه کوي اوس نو کوي کار نه کوي سترګې کله موټرسایکل چلوم کورنۍ خپل ژوند ټول کوم موټرسایکل په لندو سترګو زه بیا یم لرې ځم تقریبا لږ ځای له شینکۍ زابل ته هم تللی شم له زابله تر کندهار راځي کې زموږ منطقه د غره منطقه ده ګوره تاسې یې وینئ غر منطقه ده سپین ږیری پلار لرم چې د هرې خوا ته ځي زه یې وړم ځکه ما ډېر وخت ګیله وکړي وایي چې ما پلانکۍ خوا ته نه وړې هغه داسې ماته نه وایي چې تړون دی زه به داسې دغه د پیتاو د کلي خوا ته زموږ مریضان دی ورسره وړي دغه کوي په موټر کې یې وړي پر موټرسایکل یې هم وړي دا سلی ده دا لسی ده زه خو شادي محمد سرحدي نومېږم شادي محمد سرحدي نومېږم زابل ولایت شینکۍ ولسوالۍ روغاني د کلي اوسېدونکی یم په 2014 کې زه مجاهدینو په سب کې وم چې بیا پر ما مین راپټاو شو مین چې په راپټاو شو والا بس ما سترګې راخوش کړې مین نور یې سره خوش کړم مین نو والا بیا د سترګو علاج نه کېدی لاړم ډېرو ځایو ته ولاړم سترګو علاج مې نه کېدی نو اوس دلې یم اوس نو انشاءالله د ډېر برابر یم ښه یم جوړ یم بیخي یم په ژوند طبیعت سم ده په اول وار کې مې ژوند داسې طبیعت نه و سم سړي سترګې دې ووتې ځکه بل ته به ډېر مجبور یې ډېر مشکلات ولري ډېر شیان ولري خو اصل کې الله تعالی چې دا هغه ډېر غټ نظام ده نو بیا دغه دی کومه چې اوس زه نه وایم چې زه ړوند یم یا زه نه وینم یا زه څنګه ده بالا خو نو بیا د 15 کلن وم نو کور یم دغه اولاد مې شته واده مې شته څه کورنۍ مې ده چې په کورنۍ کې لس تنه یم نو دغه ژوند ټول زه کوم کورنۍ ژوند زه کوم خپله یې کوم خپله سرپرسته زه یم دا ما ته زړه کې راتېرېدو چې ته ړوند سوې زندګي دې ډېره خرابه سوه په اول وار کې خو دلته بیا الله تعالی ته ما زارۍ کولې احتیاج مې چې خدای ته مې بس داسې وساتې لکه د روغو سترګو والا نو الله له ما سره دا مهرباني وکړه د الله ډېر غټ نظام ده چې بیا چې زه اوس پر موټرسایکل چلوم کورنۍ خپل ژوند ټول کوم موټرسایکل په لندو سترګو زه بیا یم لرې ځم تقریبا لږ ځای له شینکۍ زابل ته هم تللی شم له زابله تر کندهار راځي کې زموږ منطقه د غره منطقه ده ګوره تاسې یې وینئ غر منطقه ده خو زه د هر څونه سفر پر کولی شم موټرسایکل باندې کوچنیان راسره خپل موټر باندې سفر کولی شم دا الله تعالی بس ما دا خواست که اوس چاره کم یې خو بس دا کولی شم زه بس رحمه خو نه ما سره دا کوچنۍ لور ده کوچۍ څه شوه دغه لور راسره یي تر مخ ته راسره سپاره یي بالا خو نو دغه بله کوچنۍ یا بس دا راسره سپاره یي په موټر کې تر مخ ته لور راسره سپاره یي بالا بس الله تعالی بس دا دغه راکړی ده بس زه غټ سفر کوم دا سپین ږیری پلار لرم چې د هرې خوا ته ځي زه یې وړم ځکه ما ډېر وخت ګیله وکړي وایي چې ما پلانکۍ خوا ته نه وړې هغه داسې ماته نه وایي چې تړون دی زه زابل ته ځم په موټر کې ځم مثال په زابل کې خو سلکانه موټران د ډېر کندهار ته ځم چیرې کابل ته ځم دا نجلۍ زما په غېږ کې دلته راسره سپاره یي دلته نجلۍ راسره سپاره یي ما د خپل لاس نه معلومېږي چې لاس اندازه کوي چیرې دلته ډېر رش کش ما ته نجلۍ رهنمایي وکړي چې د مخ ته داسې موټر ولاړ دی داسې رش کش
Hey. زعما داش دغه بتاع د کلی خواته دا ځای نه ماته معلومیږي مش چې ته کلای سمه لرې دغه کوای سم چې لرې ولاړ سم په پښو یوازې زه راهنمایي هم نه یې نجلۍ نه یې راسره دغه خو د کور سرپرسته یم زه ځکه زه کوچني اولادونه لرم ډېر زه کوای سم یوازې په زندګي ټوله یوازې کوای سم هر څه کوای سم څو ودونه دې کړي دي یو واده مې ده یو واده مې ده غواړې چې د خپلو اولادونو آینده څنګه جوړه کړي آینده غواړم چې څه سبقان په ووایم څه تعلیم په وکړم پسې هم یم دا رقم کار چې زه وکړم اولادونه وروزم اولادونه دغه کړم اولادونه وساتم دا دغه کوم دا رقم پسې یم د اولادو باندې اولادونه دا رقم روزم چې ښه سبقان په ووایم زما ارمان دغه سبقان ووایي اولادونه انشاءالله ځوانان دې بیخي دغه نه کوي مایوسي او دا شان دې بیخي نه کوي ځوانان ځکه ځوانان خوشي سترګې د روغ سره تېدلو سره خواري کښی هر څه کوای شي دی څوک چې مایوسي کوي دغه کوي دا خوندغی کوي اوس ما دا معیوب ته دا پیغام ده چورې څوک معیوب وي په سترګو معیوب په پښه معیوب په سترګو معیوب په پښه یې فلج خو نه دی وایي چې دا کار نسم کوای دا دې نه وایي دا کار زه نسم کوای وایي ځکه دته خو الله توفیق ورکوي دی دې وایي دا کار زه کوای سم دا کار زه کوای سم خو زه د باغ ماتې کوای سم زه چې نه ماته د کوچني نجلۍ هر څه کوای سم هر کار د روغ کار زه کوم ځکه دغه مایوسي او دا شان خو بیخي چاته نه خوښ سرحدي صاحب زموږ د کاکا زوی دی سرحدي صاحب هر کار کولی شي ذمهداري کار هم کولی شي د کور کار د کور د واک چارې هم د په غاړه دي اوس خټه کوي یا مثال یو بل کار کوي بیا چې خالي یو کوچنی ته پولې پورې ورسوي ته که خټه کوي که مځکه متوي دا کار هم کولی شي اوس موټر د که یو کوچنی ورسره وي که په موټر کې ورسره سپوري که په موټرسایکل وي تا رضا پرې سیدی ځې تر هغه ځایه پرې کلای شي دا زموږ مریضان له دی وړي دا سرحدي موږ مریضان وړي اوس ځي په خپله باندې په دغه ورسره وي دا کوچنۍ نجلۍ ورسره وي بس په دغه باندې دی ځي روان وي ځي موږ له دغه موږ خو یو خلاص موږ مریضان دی ورسره وړي دغه کوي په موټر کې یې وړي په موټرسایکل یې هم وړي و هرې خواته چې ځي موږ نه ورسره اندېښنه وي باندې چې بیا موږ پسې ولاړ شو نه همدغه ځایګی وي چې دی دې اوس یې خواته یا غورځار شي یا دغسې پر خپل طبیعت باندې روان
د سرحدي صاحب موټرسایکل چلونه تر ډیره ځایه پرې کولی شي. د شینکۍ ولسوالۍ بازار ته مرکز ته هم راغلی ده، هلته راځي سوداوې پخوا یې دغه د بزنس تجارت کاروبار یې کولو، اخیستل او خرڅول یې کول. د موټرسایکل تر څنګ د موټر چلونه هم کوي، د زمیندارۍ کار هم دی کوي په خپله باندې. او د موټرسایکل چلونه ما جالبه په دې ډېره ښکاره شوله چې بیخي تر ډېره حده پورې مال دلی هم ده. روغو سرو کې مې سفر ورسره کړی ده او په دغه کې مې سفر نه ده ورسره کړی، خو دورې راځي زموږ کره کلي ته شینکۍ ته ولسوالۍ ته د پر لار باندې مې په موټر کې لیدلی ده، ورسره سپر سوی نه یم. دغسې مې لیدلی ده چې موټر یې چلاو، کوچنی موټر لري او موټرسایکل لري، پر موټرسایکل باندې ګرځي. او جالبه دا ده چې زه یو مسکال ورکړم د لمبر، زه به خپل مسکال ورکړم، داسې دغه کوم ټرای کوم چې اوس دی ازما نمبر پیژني که نه پیژني. زه مسکال ورکړم، نه بیرته پر هغه نمبر باندې مسکال دغه راکړي، زنګ راته ووایي. دا نن مو ما زنګ ورته ووایه چې زموږ په کار زنګ مې ورته ووایه، د ټلیفون پورته نه کوي، بیرته زنګ راته ووایه پر هغه نمبر. ما چې سره زنګ یې ماته د بټن رامعلومېږي چې دا یوه بټن ده دوی، لکه څوک ماته زنګ ووایي چې بیا زنګ ورته ووایم، بیا داسې وکې کړم، وکې ورسره رامعلومېږي دا کارت ته دا وکې شي. ګوره دا رقم ماته اندازه کوي، دا رقم زه دوکانداري کوم، په دوکانداري کې اوس ماته څوک نو خو 1000 روپۍ، څوک 1500، څوک رقم روپۍ راکوي، دا ماته معلومېږي پر لاس چې زه ومشم د روپۍ، بیا ماته اندازه کوي چې ستا دا یا شیلی دی یا لسی ده یا زری ده یا پنسوي ده، دا رقم اندازه راته کوي. دا 85 ده، دا سلی ده، دا لسی ده.